د خوښۍ او پرمختګ دوه خبرونه. کرزي او غني 20 کلونو کې ونه شو کولای، خو طالبانو یو کال کې وکړ. دا چې څنګه، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت د مالی وزارت وایي د روان 1401 هجري لمریز کال په 11 میاشتو کې 100 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. مالی وزارت په یو خبرپاڼه کې دا یو بېسارې لاسته راوړنه بولي او وایي تر دې وړاندې هیڅکله هم د هېواد د ګمرکونو کلنی عواید تاریخ کې له 22 میلیارد افغانۍ نه ده لوړ شوی. خبرپاڼه کې دا هم راغلي سره له دې چې د اسلامي امارت د رهبرۍ له لوري په لومړنۍ خوراکي توکو ګمرکي محصول 80% کم شوی، خو بیا هم د مالی کال تر پای ته رسیدو یوه میاشت وړاندې ګمرکي عواید 100 میلیارد افغانۍ ته رسیدلي دي. خبرپاڼه کې په ګمرکونو کې د مسلکي او ژمنو کادرونو ګمارنه، د فساد مخنیوي او په چارو کې روڼتیا د عوایدو د زیاتوالي علتونه ښودل شوي دي. د مالی وزارت چارواکو ویلي چې د هېواد ټول ګمرکونه 24 او 14 ساعته فعالیت لري او زیاتوي چې د ګمرکونو د عصري کولو او د سوداګرو پر وړاندې د شته ستونزو لرې کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پخواني حکومت په 1999 کال کې له ګمرکونو 63 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو او هغه مهال د مالی وزیر ادعا کړې وه چې 40% ګمرکي عواید ضایع کیږي او د حکومت بودیجې ته نه ځي. خلک وایي د جمهوریت وخت کې بعد د ګمرکونو تر نیمایي ډیر عواید د مافیا جیبونو ته تلل. بلخوا د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د اورګاډي اداره وایي د 1402 هجري لمریز کال را رسیدو مخکې به د اورګاډي په وسیله د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې پیل شي. د دې ادارې ویان سمیع الله دراني بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د ایران یو پلاوي هرات ولایت ته تر سفر وروسته دوی ته ډاډ ورکړی چې د هرات او خواف ترمنځ د اورګاډي کرښه به ډیر ژر پرانیستل شي. نوموړي وویل ایراني پلاوي ژمنه وکړه چې د راتلونکي کال له وري میاشتې مخکې به له دې لارې لومړنی سوداګریز اورګاډی افغانستان ته راشي. کله چې دا اورګاډی راورسیږي په دې معنا ده چې موږ له ایران اسلامي جمهوریت سره مستقیما ریل ګاډي له لارې انتقالات لرو. هیله من یو چې دا کار به تر وري میاشتې پورې ترسره شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.